ګور عزتمنو دا کومه د ګستاخی واقعه چې تیر سواله دا باید اسی ير نسی مسلمانان باید د دې عبرت او نصيحت واخلي دا څه ونه کول کاغه حکومتونه چې کیسه واقعه پیښ شي څو ورځې ټول تکړه بیداري څو وخت بعد نه تا کړی په خاصه توګه هغه خلک کم خلک چې د خپل پیج د ویوز د پاره د لایکونو د پاره هغه یوټیوبران هغه ټیک ټاکران هغه ایډیانو پیجو والا چې د خلکو څخه خبرې ریکارډوي هغه چې هر څه وای ګډي وډي وای بدی رج وای زموږ معاشره خدا سي د څومره ګډي وډي وای هغه خلک او چې څومره بد رد وای هغه خلک او چې څومره یو چا د سور شکنځل کې هغه ډیر شیر کیږي هغه ډیر اوریدونکي دا خلک باید د دې سره نصيحت او زه هغه خلکو ته هم وایم هغه نام نهاد صحافیان هغه پیجو ایډو والا چې عصبي مریضان معذور کسان هغه کښینی دغه څه ویډیو ریکارډي هغه چپا ورځ وای د مشرانو بی عزتی کوي د پر خلکو باندې بد ورځ وای یا ځان ته بد وای یا بل ته بد وای یا شکنځل کوي بس د صرف د لږ نشر کېدو د پاره د لږ لیکو د پاره دغه معزز خلکو بی عزتی په دغه عصابیانو مریضان ګوري کچيري الله دې نکي دغه معذور کسان دا عصابیان کسان دا چې دماغي توازن برابر نوي تا و ویډیو ته کښنول دي د درخله یو داسې بد ورد ووتل او بیا ته ورته پرتګان ګنډې داسې دی او داسې دی او داسې دی هغه وخت بیا او بدر سر تیری نو زوجه ټول مسلمانانو ته وایم چې د الله په خاطر دغه کسان د خپل ویوز د پاره د خپل لیکونو د پاره د خپل پیجو د پاره پر میډیا مراوړي چې هغه په دین پوری چې ځ څوای یو ورځ یو کښنولې او په بل یو تشکنځل پکې بل ورځ هغه کښنولې او د بل تشکنځل زه د دې کورنۍ ته وایم د دې خاندان ته وایم دغه معذور کسانو او پلار ته ورونو ته وایم چې کم چا ستاسو خپل ویډیو وکړه ورسره سره درغاړ ونس هغه ته ولې د ما دوی استعمال ولې د ما رول استعمال ولې دا کار په کار دا چې دغه خلک جدي ووسی دا خلق په دې باندې پوسی چې دا ش پریکړه نه ده دا یو ش مستقبل نه لري دا یو ش اغیز نه پرې باندې یو بدی ورته بده دي